السلام علیکم سټوډنټس، امید دی چې ټول به ښه یې. دې نه مخکې لیکچر کې مونږ وی بایولوجیکل پرابلم نمبر 1 دې پسې بایولوجیکل پرابلم نمبر 2 دی، خو د هغې نه مخکې ډسکوري آف کوینین وایو. صحیح ده چې کوینین څه څیز دی او د دې ډسکوري څنګه شوې ده. اوکې، in 17th century په 1700 صدۍ کې ملیریا واز ا میجر ډیزیز ان یورپ. په یورپ کې ملیریا چې ده د ټولو نه میجر وي، غټ ډیزیز، غټه بیماری وه په یورپ کې. اوکې، وین امریکا واز ډسکور، کله چې امریکا چې ده دا ډسکور شوه. امریکا موجود وه خو چاته پته نه لګېده چې امریکا هم لا یو ملک دی. صحیح ده، نو د هغې نه مطلب چې کله امریکا ډسکور شوه. صحیح ده، many medical plants were sent from America to Europe. نو ډیر زیات میډیکل پلانټس هغه ته وایي چې د کم پلانټس نه، د کم ونو بوټو نه، صحیح ده، میډیسن جوړیږي، دوایانې جوړیږي، هغې ته وایي میډیسنل پلانټس. ور سینټ، هغه سینټ شو فرام امریکا ټو یورپ، د امریکې نه بیا چېرته یورپ ته څه شو، سینټ شو، ولیږلی شو. د بارک آف ټری کوینا، دا یو کوینا یو پلانټس دی، یو ونه ده، یو بوټی دی. صحیح شو، د هغې بارک د هغې پوټر کې کم چې دا بار پوټر کې وي، صحیح شو، واز ویری سویټیبل فار کیورینګ فیورز، هغه ډیر زیات اهم و، ضروري و او صحیح و د څه دپاره، د فیور، د تبې دپاره، د تبې د علاج دپاره. دا پوټر کې چې کوم د کم پلانټس، د کمې ونې بوټي، د کوینا د دې ډیر زیات ضروري و. اټس ډیمانډ انکریزز، د دې ډیمانډ انکریز شو کله چې خلکو ته پته ولګېده په یورپ کې چې مطلب دا بارکس چې دی، دا بارک، دا پوټر کې د کوینا پلانټ بوټي دا پوټر کې ډیر زیات ښه دی د فیور دپاره، د تبې دپاره. نو د دې ډیمانډ سیوا شو، هر چا به مطلب فیور خو ډیر عام څیز دی نن سبا، مخکې نو او مخکې خو علاج نو، نن سبا پیناډال هلک وخوري، سوخري ټیک شي. نو ډیر زیات د دې ډیمانډ سیوا شو. چې کله د دې ډیمانډ سیوا شو نو د دې پرایس هم مطلب ګران شو، په پیسو هم ګران شو، ګران به میلاوېدو، ځکه هر چاته ضرورت شو او اونه د بار ملک نه به راتلو، د امریکا نه به راتلو، نو دوی به راغوښتل. صحیح ده، its demand increases day by day ورځ په ورځ in Europe، په یورپ کې. some dishonest غیر ایماندار، چې ایماندار نه وي، بی ایمانه، یو ایماندار کس وي، یو بی ایمانه وي. صحیح ده، نو ایماندار some dishonest، بی ایمانه exporters هغې ته وایي چې د بار ته سیزونه لیږي. صحیح ده، exporters. importers وي، صحیح ده، خپل ملک ته هر څه راغواړي، او exporters بار ملک ته هر څه لیږي. نو د امریکا کې داسې ډسخانس خلک وو چې هغوی به یورپ ته مال را لیږلو. صحیح شو، مطلب دا کوینا چې کوم پلانټ دی، کومه ونه بوټی دی، د دې چې کوم دا بارکو دا به یې را لیږل. نو هغوی کې څه ډسهانسټ وو چې هغوی دا نه را لیږل، هغوی د یو بل بوټي بارک څه که سټارټ کو، را لیږل یې شروع که. some dishonest expert began شروع یې که to export the bark of a similar tree، دغه حساب ټری وه، دغه حساب مطلب فرق یې نه کېدو، د دې دواړو په بارک کې، په پوستکي کې، په پوټر کې فرق نه کېدو. سینکونا، صحیح ده، سینکونا د هغې نوم و. in place of کوینا بیل بوټي دی او سینکونا بیل بوټي دی، خو د دواړو چې کم پوټر کې و، کم پوستکي و، صحیح ده، هغه یو شان و. نو دا سینکونا یې د کوینا په ځای څه که را شروع که او را لیږل به او پیسې به پې ګټلې. this dishonesty دی بی ایماندارۍ پروډ ثابت کا مچ بینیفیشیل، یا مطلب ورې کا مچ بینیفیشیل، ډیر زیاته پیدا ورکا. اوس وایي چې څنګه پیدا ورکا. اوکې، هغه داسې چې it was found that، دا بیا معلوم شو چې کوم سینکونا بارک دی واز ایکسلنٹ، صحیح شو، هغه ډیر زیات بهتر دی پر ټریټینګ ملیریا، د ملیریا د علاج دپاره دا سینکونا ډیر زیات ضروري و. نو مطلب دا یو اچانک یو کار شو، هغه ډسهانسټي که مطلب بیمانی وکړه، هغه دلته د خلکو دپاره څه شوه، یو مطلب ای دپاره یو ښه ریزلټ دی ورکو. صحیح شو، ای دپاره ښه ثابت شو. it was then discovered that، صحیح شو، نو دې نه دا ثابته شوه that سینکونا بارک چې کوم دی، سینکونا بارک
چې کوم سینکونا بوټي د هغې بارک د هغې چې کوم پوستکي کنټینټ په هغې کې موجود وو صحیح ده یو کیمیکل چې د هغې نوم دی کوینین دیٹ از افیکټیو چې هغه ډېر زیات اثر انداز دی مطلب اثر ورکوونکی دی ان ټریټینګ ملیریا علاج کې کوینین واز د اونلی ریمیډي کوینین چې دی دا یوازې یو ریمیډي مطلب یو سیز دی پر ملیریا د ملیریا دپاره د علاج دپاره کوینین یو زبردست سیز دی فرام د 17th century د 1790 تر د 2000 پورې ټو د 28th century د 2000 پورې اوکې thanks next topic په ان شاء الله وایو بیا اوکې